د یو وخت خبره ده چې د غره په لمنه کې یو کلی و چې د دغه کلي خلک ډېر زیات سادهګانو، خو په دغه کلي کې دا یو کور او په دې کور کې دا ګوجر نومي سړی اوسېده او د ده یوه ښځه وه او یوه یې لور وه، خو دوی ډېر زیات غریبانان او د دوی به د ډوډۍ چار هم نه کېده. بابا جانې د ماسپښین خو هم وچه روټۍ وهلی یو، خورا اوس د ماښامې څوم نشته چې مونږ وخورو. نو اخر شپه را روانه ده، دا شپه به مونږ څنګه په نهر باندې تېرو؟ دا خو ډېره ګرانه ده. والا بچې ماته هم دا پته ده چې په کور کې د خوراک هېڅ هم نشته، خو زه څه وکړم، زما سره خو په کور کې یو روپۍ هم نشته، نو بیا زه تاسو له خوراک په څه باندې راوړم. خو دا یو مسافر په دغه کلي باندې تېرېده چې اچانک په ده باندې شپه راغله، خو ده دا سوچ وکړو چې دلته به د چا کره پاتې شمه او سهار به بیا په خپل سفر باندې روان شمه، خو دی بیا یو کور والا ته ور وډبوي. خو دغه کور کې و نو دا د ګوجر ماما و چې په دې ټیم باندې څوک راغلل. زه ځم چې وایي ګورم چې څوک دي. السلام علیکم مشره. وعلیکم السلام. په خیر راغلې ځوانه. الله پاک دې وبخه مشره. دا راته ووایه ځوانه چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلې په دې شپه باندې؟ مشره زه یو مسافر یم او زه په دې کلي باندې تېرېدم، خو اچانک په ما باندې شپه راغله، نو ځکه مې تا ته ور وډبوم. ما وی که د پناه دپاره ماله لږ ځای راکړئ چې زه پکې شپه وکړم، نو سهار به زه بیا په خپل سفر باندې ځم. صحیح ده ځوانه چې هېڅ فکر ونه کړي، ته نن شپه زما مېلمه یې، راځه زما سره شپه وکړه او سهار به بیا په خپل سفر باندې ځې. او بیا ګوجر ماما هغه مسافر د ځان سره دنده کور ته بوځي. مشره ما د روټۍ څه بندوبست وکړئ، زه ډېر زیات وږی شوی یم، نو چې څه وخورم. یاره بچیا زمونږ کره خو د خوراک هېڅ هم نشته، وچه روټۍ وه هغه یو ماسپښین خوړلې ده، اوس ماښام یو هېڅ هم نه دي خوړلي. داسې مشره، نو دا اخر تاسو ولې نه دي خوړلي؟ بچی مونږ ډېر زیات غریبانان یو چې یو ټایم روټۍ وخورو نو له بل ټایم د روټۍ درکیو نه لري. خو بیا هغه مسافر خپل بیګ راواخلي او په هغې کې ډېرې زیاتې پیسې وي، خو کله چې ګجر او دغه ښځه او لور دغه پیسې ویني نو هغه ډېر زیات حیران شي. خو بیا هغه مسافر ولګي او ګجر له د سامان د راوړو دپاره پیسې ورکړي. مشره دا پیسې به ستا پوره وي د سودا د راوړو که نه لورې درله پسې درکړمه؟ نه بچې دا ډېر ښې دي او زه اوس ورځم چې په دې باندې څه سودا راوړم. خو بیا ګجر د کلي یو دوکان ته لاړ شي. بچې ما نه څه وریجې دارچیني راکړه او بسکټ پر سره هم راکړه. ګجر واما نن خو ډېر زیات خوشحاله یې، نن در باندې جوړې اختر راغی. نه بچې زه پوه نه شوم څنګه اختر راغلی دی په مونږ باندې. نه جوړې هغه مېلمه ستاسو کره در نه راغی سو که زه اوس درته ووایم چې هغه مېلمه زمونږ کره راغلی دی او بیا هغه مونږ مړ کړو د دولت دپاره، نو بیا به د هغه په مونږ باندې کېږي. نه که نه بچې زمونږ کره خو هېڅوک مېلمه هم نه دی راغلی. ها نو بیا به د هغه نه کور غلط شوی وي او د بل چا کره به تللی. ها بچې نو دا مېلمه څوک و چې زمونږ کره راتلو؟ داسې پیسه وه چې لږ ټایم مخکې زما دوکان ته یو کس راغللو. ای وروره دلته د ګجر ماما کور کوم ځای دی؟ تا ته څه معلومات شته؟ او ما ته خو معلومات شته، خو ته راته دا ووایې چې د ګجر ماما ته څه وې، د هغه سره دې څه کار دی؟ اصل کې زه د ګجر زوی جمالو یم، خو زه یو 15 کاله مخکې د خپل کور ورک شوی وم، نو ما ته بیا خپل کور نه معلومېدو. ها نو ته جمالو یې، ستا پلار خو په تا پسې ډېر زیات ګرځېدلی و، خو ته ورته هېڅ ځای میلاو نه شوې. او اوس راځه چې زه تا بوځم او تا ته ستا کور وښیم. نه ته زما سره ځم، خو ما ته صرف کور وښیه، زه به ځانه ځم. او بیا ما هغه ته ستا کور وښودلو او د ستا کور طرف ته د راغی. ها نو دا ته څه وې لکه هغه زما زوی جمالو. او بیا ګجر ماما د هغه ځای نه په منډه منډه کور ته روان شي، خو کور ته لا رسېدلی نه وي چې لور او ښځې یې هغه وژلی وي. تاسو ورونو ته دا پته شته چې دا مونږ څوک مړ کړو؟ دا مونږ د پیسو د لالچ دپاره خپل بچی مړ کړو، دا بل څوک نه دی، دا زمونږ جمالو بچی دی کوم چې په وړوکوالي زمونږ نه ورک شوی و او اوس هغه نن زمونږ کور ته راورسېدو، خو هغه مونږ په خپلو لاسو باندې مړ کړو.